زه محترمو داسې کار دی چې ریل ګاډي به 3 منټه لیټي نو تاسو خفه نه شئ صبر وکړئ هېڅ خبر نشته موږ درنه بخښنه غواړو چې ریل ګاډي 3 منټه لیټ دی نو ستاسو د ټایم ضایع کولو دپاره موږ ډېره بخښنه غواړو السلام علیکم زما د یوټیوب ملګرو تاسو ته چې څنګه ښکاري چې زه کوم ځای کې ولاړ یم نو دا د ریل ګاډو سټیشن دی شور پکې نشته چې دا ولې ځکه چې ریل ګاډي شور نه کوي غوږ کې د د ریل ګاډي یو سر خو مې دله معلوم کړو چې د ریل ګاډي یو سر څنګه دی دلته چې ریل ګاډي څوک چلي که نه غوږ کې د دا سر دی غوږ کې دی دا ختم شو دا ختم شو دا یې لاړو دا لاړو ریل ګاډي لاړو خپل مقام ته روان دی اوس خبره دا ده که نه زما د یوټیوب ملګرو تاسو بړ کې وایي چې لکه ریل ګاډي دا یوټرن څنګه اخلي لکه تاویږي څنګه داسې ریل ګاډي تاویږي نه د دې 2 سر نه هغه سر کې به سړی نه چې که نه نو هغه چې خپل ځای ته ورسي که نه د خیره نو بیا چې څنګه ورسي که نه چې هلته ودرېږي نو ګاډي بیا نو بیا دا سړی د بل سر ته راشي د بل سر ته کښېني 2 سړي یو ودی یو ویښي چې کوم سړی ودی نو هغه خوب کوي او کوم سړی چې ورسره خوا کې ویښي نو هغه ریل ګاډي چلي خو چې دا کوم سړی ریل ګاډي چلي که نه دی چې څنګه دمه شي دا بل سړی بیا ریل ګاډي ته کښېني وي چې شا په پاسه لکه اوس ته ریل ګاډي ته کښېنه نو دا سیستم یې دې د وجې چې ریل ګاډي چې روانې که ریل ګاډي کې خامخا 2 کسان ناسي چې چلولو وړی ها اوس مین خبرې ته اوس راځو ښه مین خبرې ته اوس راځو دا ویډیو مونږ کوو څه دپاره د دې مقصد څه دی مین خبرې ته اوس راځو وکې د اعلان واورئ اواز راځي اعلان دا اعلان دا وایي که نه تاسو به له کړه کې دا وایي چې دا لکه دا وایي چې لکه مطلب د جیبونو نه جیب کترو نه هوښیار اوسېږئ لکه مطلب څوک د جیب نه موبایل نه وي خپل جیب باندې ګوته کېدی نه دا زموږ ځای کې دا اعلان کوي دلته خبرې څه اعلان کوي دلته دا اعلان وکړو که نه وایي چې کله تاسو ګاډي نه مهرباني کوئ کوزېږئ که نه نو لکه په احتیاط کوزېږئ چې ته خوږ نه شئ دومره خفه کېږي ها وایي چې ته خوږ نه شئ خپل د صحت خیال ساتئ ها اوس بله خبره مین خبره دا ده چې څه دپاره مونږ دا ویډیو شروع کړ د یوټیوب ملګرو کومې خبرې دپاره چې مونږ دا ویډیو شروع کړ د هغې خبرې ته راځو نورې خبرې خو به کېږي کومې خبرې دپاره چې مونږ دا ویډیو شروع کړ د هغې خبرې ته راځو هغه خبره دا ده یو ریل ګاډي هغه دې مولاړ دی خیال دې ښکاري درته اوس راځو مین خبرې ته مین خبره دا د یوټیوب ملګرو چې د ټایم پابندي اوس دلته تاسو ته ټایم پابندۍ خبره کومه ها داسې کار دی چې کله دلته ریل ګاډي یو 3-4 منټه لیټ وي که نه نو دوی څه چل کړي خبرې سپیکر ته ورشي سړی سپیکر خوا ته ورشي ځان توله راټوله کړي خپه میړه کړي چې دا که خلک بس وایي سپیکر ته داسې ودرېږي السلام علیکم زما د ټیک ټاک ملګرو نه چې ټیک ټاک ملګري پکې نه وي دا خو زما خو لاسې راله السلام علیکم عزیزو محترمو داسې کار دی چې ریل ګاډي به 3 منټه لیټي نو تاسو خفه نه شئ صبر وکړئ هېڅ خبر نشته موږ درنه بخښنه غواړو چې ریل ګاډي 3 منټه لیټ دی نو ستاسو د ټایم ضایع کولو دپاره موږ ډېره بخښنه غواړو دا د دې ځای اعلان دی اوس زموږ ځای اعلان ته وکړئ ښه دا د دې ځای اعلان دی چې کله ریل ګاډي دلته لیټ شي د دې ځای دا اعلان دی اوس زموږ ریل ګاډي چې کله ریل ګاډي چې لیټ شي نو د هغې ځای اعلان ته وکړئ خو غوږ کې د هغې نه مخکې دا 3 ډبې به تاسو ښکاري که نه دا 3 ډبې غوږ کې دی ښه دا 3 ډبې خو به تاسو ته ښکاري که نه دا 3 ډبې به تاسو ته ښکاري غوږ کې دا 3 ډبې دلته په پلاستیک په غورځئ دلته په کاغذ په غورځئ او دلته چې دی نو بوتلې ډبې شیشې میشې به غورځئ لکه هر شي جدا دغه جوړ دی ښه د ویډیو مقصد ته ها د ویډیو مقصد ته اوس راځو د ویډیو مقصد دا دی که نه اوس اعلان خو مونږ هلته واورېدو چې اعلان زموږ ملکونو کې څنګه کېږي پوه شوې او دا د یوټیوب ملګرو دا نه ده پرېږده مړه زموږ باس دا نه دی بل ریل ګاډي هم روان شو غوږ کې ښه ریل ګاډي بل هم روان شو غوږ کې ښکاري هغه دی ریل ګاډي روان دی ښه روان دی د دې بل سر به اوس راشي غوږ کې سمه مزه کوي چې روان دي دې کې سړی دننه ناست دومره مزه کوي ښه خبر اوس دا ده زما د یوټیوب ملګرو زموږ ملکونو کې چې اعلان کېږي څنګه کېږي دې خبر له موږ رارسېدلو سر یې راغی خیال دی دا یې سر د غوږ کې دی دا یې سر د غوږ کې دی ښه هغې بل سر لاړو ختم شو زموږ ملکونو کې اعلان څنګه کېږي وایي دوستانو خفه نه شئ ریل ګاډي به یو 2-3 ګنټې لیټ وي نو څه خبره نه ده کوم ځای کې چې انتظار وکړئ را به شي انشاءالله وي خدای پاک به خیر داسې ښایسته اعلان وکړي بس بیا لکه 2-3 ګنټې داسې وایي ته به وګینې چې ته دا چې ته سم لږ ټایم دی خیال دی 2-3 ګنټې لکه پته هم نه لګي 2-3 کېدای شي 2-3 بیا 4 شي خو لکه دلته څه وایي 2-3 منټه لیټ دی نو خفه نه شئ ته خو زه د یوټیوب ملګرو ډېره مننه د ویډیو کتلو د ریل ګاډو سټیشن نه راتېرېدم نو ما ویل چې راشه خپلو ملګرو له چې زه د ریل ګاډو سټیشن نه ما چې دا ویډیو نه ده کړې دا بوله وکړم نو ډېره مننه خوشحاله اوسئ څه الفاظ مونږ نه غلط استعمال شوي نو بخښنه غواړو چېرته چې مې ښاد او باد اوسئ الله مو راته عزتمند لره قدرمند لره ډېره مننه سلامونه قبول کړي